پیغمبر علیہ السلام د سلویختو کالو په عمر کې پیغمبري الله پاک ورکړله. سلویخت کال عمر داسې یو اندازه ده چې په دې کې د انسان عقل، فکر او سوچ کمال ته ورسیږي. نو پیغمبرانو له الله پاک پیغمبري د سلویختو کالو عمر کې ورکړې ده. ټول سوچ، فکر، عقل کمال ته ورسیږي. نو د سلویختو کالو عمر کې پیغمبر علیہ السلام ته په غار حرا کې جبرائیل علیہ السلام تشریف راوړو او دا لومبني 15 آیاتونه د سورۃ العلق دیوته ولستل او په دغه موقع باندې دا اودس چارهدام او د مانزه طریقې وته هم وهوله. پیغمبر علیہ السلام چې دغه ځای نه واپس کور ته تشریف راوړو نو یې په لاره باندې هر یو کاڼي، هر یو بوټي به ورته سلام کو. واپس تر کوره پورې چې په کم کاڼي بوټي تېرېده نو هر کاڼي بوټي به ورته سلام کو. او بیا خپل کور ته چې تشریف راوړو نو مشره بیبي خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها ته حال اووي او د تبې یو لړزان په هم راغی، گڑگوز راغللی، یخنی کېدله، څه کمبل کپڑے وغیرہ دی په پیغمبر علیہ السلام واچولی. څه وخت پس بیا ګرمي شروع شوله نو د ګرمۍ لپاره اوبې پې واړولې او خدیجې بیبي ته حال چې بیان که نو هغه ډېره خوشحاله شوله او تا خدای چرم نه خرابوي که ته د کونډه رونډو یتیمانو سره امداد کې، د غریبانانو سره امداد کې. خپل خپل صفاتونه د پیغمبر علیہ السلام بیان کړه چې دا خپل صفاتونه درکې شته نو تا الله چره هم نه خرابوي. او په دغه زمانه کې ورقه ابن نوفل عالمو او یو عداس نومیو هغه عالمو. نو کله عداس لتلی ده او کله ورقه ابن نوفل لتلی ده. نو د خدیجې بیبي د پیغمبر علیہ السلام په نبوت کې څه شک شبه نه وه، خو د مزید اطمینان او تسلی دپاره کله عداس لتلی ده او کله ورقه ابن نوفل لتلی ده. کنی مخکې چې هغې کوم کرامات لیدلی و په هغې باندې یقین مضبوط شوي و چې دله به خدای پیغمبري ورکوي او په دغه امید او په دغه تمه باندې ورسره نکاح هم کړې وه. چې کله مقراله نو دا ډېره خوشحاله شوه، کله د خوشحالۍ نه یو ځای ته لاړه او کله بل ځای ته. ورقه ابن نوفل هم ښې خبرې وکړلې، د پیغمبر علیہ السلام تصدیق یې وکړ. پیغمبر علیہ السلام باندې چې د نبوت دا ذمواري ور واچولې شوله نو ایمان په اول چا راوړه نو اول یې په خپله په ځان باندې ایمان راوړی دی. پیغمبر علیہ السلام په خپله په ځان اول د ټولو نه یقین راغی چې زه پیغمبر یم او دا جبرائیل له مال جبرائیل راغی. بېشکه بې شبې د ټولو نه مخکې یقین د پیغمبر علیہ السلام. دویم نمبر ورپسې خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها ده او دریم ورسره حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې عمر یې 10 کالو، د 10 کالو عمر کې ماشومو. خو د کوره بهر هلې لا نه دی ویلې چې ما ته پیغمبري ملو شوله. د ګل په ورځ باندې پیغمبري ملو شوې ده. خدیجې بیبي هم پاک قرض د پیغمبر علیہ السلام سره مونځ کړی دی. علی رضی الله تعالی عنہ په سباله ورسره مونځ کړی دی د 9 په ورځ باندې. او بیا ورپسې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تقریبا همزول د پیغمبر علیہ السلام 2 کاله کشر دی او دا کال د کشري مشري دا په همزولتیا کې راځي. نو پوخ عمر آزاد اصیل سړی دی او پیغمبر علیہ السلام چې ورته څنګه دا خبره کړې ده نو څه سوچ فکر یې پکې نه دی کړی، وخت یې تیر کړی نه دی، فوراً یې ایمان راوړی دی. زید ابن حارثه د پیغمبر علیہ السلام په پرورش او تربیت کې هغه هم ایمان راوړی دی. دا 4 کسان د پیغمبر علیہ السلام نه علاوه ابتدایي مسلمانان دي، د ټولو نه مخکې دوی ایمان راوړی دی. خو بیا د عام اعلان الله حکم نو کړی چې ته د خپل نبوت اعلان عام وکا. نو دا چې پټه پټه خبره به کېدله. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ با هم دا چې پټ پټ تبلیغ کو چې کوم سړی به ورته ښه ښکاره شو نو هغه ته به خبره وکړله. د چې د چا زړه ته به خبره پرېوتله
ابه پیغمبر علیہ السلام تراوستو او پیغمبر علیہ السلام بیا په تفصیلاتو د ایمان باندې پوي ک سړی به مسلمان ک تقریبا 3 کال پورې تاسو پټ کارو ښکارا اعلان نه کېده. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د یو ترور وا سعودان میو هغه سداس شاعرم وا سکهانت مول ورته داسې دا غیب خبرې کول دا غیب د خبرو باندې د کاهنانو یقین نه پکار کله دروغ وی کله رښتیا وی نه دغه ترور حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ اولید او س اشعار و تویل او س خوشخبری ولا ورکړه د پیغمبر علیہ السلام د لور بی بی سره د نکاح خبره موک حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته الله پاک ډیر لوی شان ورکړو 1,40,000 کم زیات پیغمبران دنیا ته تشریف راوړي دي خدا سے څوک نشتا چې د یو پیغمبر دولریانه وتا پر لپسې واده شوی وي دا صرف پټوله دنیا کې یو عثمان رضی الله تعالی عنہ دی چې د پیغمبر علیہ السلام دولریانه پر لپسې د تپنیکا شوی دي یوه وته پنیکا کړلا چې هغه وفات شو به وته بل پنیکا کړلا چې هغه وفات شولا پیغمبر علیہ السلام فرمایل بل لور می نشته کني بل به موږ ولا ور کړو اوس بل نشته نو عثمان ته ذنورین وای د دوه نور خاوند نو عثمان رضی الله تعالی عنہ ته ترور دا پیشن کوي موکړلا چې تب ایمان وروړو پیغمبر علیہ السلام بل لور درکې او بل لور بم درکې دې داسې سوچ کېو چې دا ترور ما ته څه خبرې کوي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پلار را روانو عثمان رضی الله تعالی عنہ ورنږدې شو وې ما ته دې ترور داسې خبرې وکړلې څه شیرونه راته ویل سراتلون کې څه د غیب خبرې راته وکړلې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته خډې روخيار سړی سوچ فکر الله قدر کړی دی ولی ته پوهیږې نه دا بوتان اسم نشي کولی نه چاته خیر رسول شي نه چاته شر رسول شي اسم نشي کولی ته په دې پوهیږې نه دا ترور چې د کومه خبره کوي رښتیا وایي او د دې ترور خبره ومنه دې کې څه ګوري چې پیغمبر علیہ السلام او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دواړه را روان دي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پاسید او پیغمبر علیہ السلام ته وخت کې پټه خبره وکړه او بیا وته عثمان رضی الله تعالی عنہ ورمخ کې او پیغمبر علیہ السلام وسره خپل خبره وکړلې او په اقصاد باندې هغه هم ایمان راوړ نو دا چې په مزه باندې خلق مسلمانې دلبا پیغمبر علیہ السلام په مانزه ولاړو علی رضی الله تعالی عنہ یو طرف ته ولاړو او جعفر رضی الله تعالی عنہ دلا مسلمان شوه نو دې اسی ولاړو دغه ابو طالب راغی نو جعفر ته اویل ویزویا څنګه چې علی د خپل ترزوی سره ملاتړ دی او دا غمټی دی دغه ته مټه جوړې شه ته هم ملاتړ شه تعاون وسره کوا حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ د علی رضی الله تعالی عنہ رور دی او پلار وته حکم وک دی یوشتم مسلمانو دغه وخت پورې شل کسان مسلمانان شو نه دی یوشتم شو دینه پس پیغمبر علیہ السلام ته الله پاک حکم وک وانذر عشیرتک الاقربین دا خپل نږدې رشتہ دار دا خپلوان دا او يروا دی پیغمبر علیہ السلام حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته حکم وک وې د چيله یو پتون راوړه د چيله یو خپا او لګي اوربش راوړه او یو پیاله پیر راوړه نو پیغمبر علیہ السلام لچدا سيزونه راو رسېدل دا غوخه په خکړه د چيله دا غوخه یو پتون د پوخ کو او په پیاله کې پېم دي نو د خپل خاندان کسان را اوغستل دا خپل ترونه تربوران د پیغمبر علیہ السلام د خاندان سلويخ کسان را اوغستل او په یو لوخي کې د چيله د غپتون پروت دی او پیغمبر علیہ السلام پاغه غوخه باندې خپل خله مبارکه کې خودلا لګې ته اوشکولا او بیا علی رضی الله تعالی عنہ لور کړه وې دې ټولو کسانو ته دا ورسوا نو دغه سلويخ کسان
ماړه شو غوښه ته پاتې شوه د چیلې یو پتونه سلويخ کسان ماړه شو غوښه پاتې شوه کمې پکې رانغی او دې نه پس بیا یو پیاله پیری هغه علي رضی الله تعالی عنہ ورکوي دا دې کسانو باندې ویشا ناغه ټولو په خوله کې خو دومره اوسکل چې نور پکې نه زیدل خماړ شو او پیاله کې کمې رانغی یو پیاله په سلويخ په ماړه شو پیاله ډکه پډکه پاتې شو دینه پس اوس پیغمبر علیه السلام د خپلوانو ته د اسلام او د ایمان طرف ته دعوت ورکړي د کې ابو لهب پاسې ده او په زور ویل زما د ورواره محمد په دې طعام جادو ک پاسه نور سره مکه نه جادو پیوکو وی پیغمبر علیه السلام خبرو نکړې شو مرګري ټول د خاندان را جمع کړیو دعوت ورک معجزه وته اوخولا خو د ایمان دعوت چې ورکونو ابو لهب شیطانت وک ویرواره می جادو ک په طعام باندې او پاسه دي ټول ته پاسو دینه پس پیغمبر علیہ السلام په صفا باندې کوه صفا مروه دو غرونو نه پدغه ځای ودرېد او اعلان وکړ یا صباحا دا اعلان چې بچاو ک نو دا به د خطر اعلان ګڼل شو نو ټول خلک راجم شو نو بیا د خاندان نمونه غشته فلانه د فلانی زوی فلانه د فلانی زوی ټول خاندان والم راجم شو وی پیغمبر علیہ السلام فرمایل کزه تاسو ته خبر درکم چې د غر په شا باندې یو دشمن راغلی او په تاسو باندې حمله کول غواړي نو تاسو به زما خبر ومنه نو دا ټول خپلوان وی سوال نه پیدا کیږي چې په منګ د څوک حمله وکړي منګ ډیر زور وریو خو چې ته وې نو تا چې ته دروغ نه دی ویلې ته صادق او امین یې نو منګ به یقین وکړو چې او څوک راغلی دی منګ پسې منګ تکړه څوک نه راځي خو چې ته وې نو منګ به ومنو چې راغلی دی پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې تاسو دا کلمه ووایئ چې لا اله الا الله نو تاسو به کامیاب شئ د دې جواب الله په خپل قران کې تر قیامت را نازل کړ و تبت یدا ابي لهب وتب دواړه لاسونه ابو لهب دا له هلاک شوی دي نو ټول سورۃ اللهب د په باره کې نازل شو وې ته به دواړو لاسونو تداسو قتل او لاسونو تبوي دواړو لاسونو تبوي تاسو هلاک شئ دا محمد چې سوي نه زه تاسو کې سنوینم بیا پیغمبر علیہ السلام په بازار کې خلک او درول نو خبره به وتکولا چې یو الله اومنه نو دی به پسې شاته روانو او دغه आवाज کو دا لیونی دی د دې لیونی خبره تقوت مګ دی هر طرف ته ورپسې ګرځیدو او په زور به چې غواله دا زمار وارد خو ګورې لیونی شوی دی د خبره تقوت مګ دی نو دې خدای پاک هلاک خمالدارو خپېسې وسره وي د وجرې د بیٹک دندمار خلق وسره ډیرو زامنې غنو پرنګ خشتاو دومره خشتا چې د مخ به چمک کو دا ابو لهب به وتذکوي چې د مخ به لمبه کولا لکه اور د لمبې پشان شغلې ته خطي او ایمان نه وروړي نو دې په خپل کور کې پروت ته ناجوړ شو یو قسم ننکه پر اوختا او د اغید لاسا خپلوان ته نه ټول اړخته شو وی اسنه د بیماری من ته لګیږي نه بالکل چا تاسو نه کو او صحاب وین ته روان شو نو مر شو چې صحاب وی اوک نو د بهر نه د صحاب وی د وجنه پتو لګیږي چې ابو لهب مړ دی څوک وته نږدې نه ورتل بیا چې بوی زیاتې ده نو حبشي غلامان هغه په مزدوري باندې راوستل اجرت ولا ورک هغه ولا کنه وستلا او لکه دا مردار خر چې په اړمونو ولا دکی ورکی په بازوګانو دکی ورکی داسې دکی ورکللې کنده ته اورغل الله سي ولا نور ورو او بیا په خاوري ورواړولې نو په داسې مرګ مړ شو چې اخیری خدمت هم چاو نکړې شو نه مال پکار راغې
نه بچی په کار راغلل، نه یاران دوستان په کار راغلل، نه قام قبیله په کار راغله، او نه غ حسن په کار راغی چې ډېر خشتو مردار شو. نو تر پیغمبر علیه السلام سره دشمنی وکړه، په دنیا کې خدای رسوا کړ، په آخرت کې به رسوا وي. او چې چا د پیغمبر علیه السلام سره دوستی وکړه، لکه په دنیا کې ډېر خوار او ډېر غریب دی، ناغه عزتمند دی. بلال حبشی تک تور دی، غلام دی، خاندان اوچت نه دی، خو چې ایمان یې راوړی دی، نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي بلال زمن سردار دی. عمر رضی الله تعالی عنہ قریشی خاندان، یو بهترین شخصیت، پیغمبرانو پسې اول ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ، دویم عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ. نو دا دویم نمبر شخصیت د پیغمبرانو نرستو دی. وی بلال زمن سردار دی. دا پس سردار شو، دا په پیغمبر علیہ السلام عاشق دی، ایمان یې راوړی دی، ځکه سردار دی. د معراج په شپه باندې پیغمبر علیہ السلام اسمانونو کې سفر کو، نو د ځان نه مخکې د پڼو چغارې واورېده. وی جبرائیل مخکې د پڼو چغار د چا اورمه؟ وی دا بلال مخکې روان دی. په جنتونو کې پیغمبر علیہ السلام چې ګرځېده، نو مخکې بیا د پڼو چغار واورېده. وی دا د چا د پڼو چغار دی؟ وی دا مخکې بلال روان دی. خادم مخکې روان دی، خدمت کوي په اسمان کې او په جنت کې، د پیغمبر علیہ السلام نه مخکې روان دی. دا د پیغمبر علیہ السلام سره د عشق او د محبت نتیجه ده. شب معراج نه چې واپس پیغمبر علیہ السلام تشریف راوړو، وی بلال څه عمل کې؟ کوم عمل کې؟ اسمانونو کې زمانه مخکې روان وي، په جنتونو کې زمانه مخکې روانې، کوم عمل کې؟ داسې شرمنده غوندشتو. وی څه خاص عمل خو مې نشته دی، خو چې کله اودس مات کم نو سمدستي اودس کوما، او چې اودس وکم نو 2 رکعاته نفل کوما. دا یو ښه طریقه ده چې اودس مات کړي، نو اودس وکړه، او چې اودس وکړي نو 2 رکعاته نفل وکړه. وی بلال په دې باندې خدای پاک په جنت کې زمانه مخکې د ستاره پڼو چغار ماته ورولې دی. د پیغمبر علیہ السلام سره عشق او محبت ته ایمان یې راوړی دی، نو بلال ته خدای درجه ورکړې ده، اگر چې ډېر غریب دی. او ابو لهب چې ډېر لوی سردار دی، خو په پیغمبر علیہ السلام ایمان نه دی راوړی، خوار او ذلیل. د پیغمبر علیہ السلام با خلکو ته وعظ او نصیحت کو. ابو لهب او د ابو لهب په شانته مرګرو با منځ کې رکاوټونه اچول. پیغمبر علیہ السلام ته یو ځل ابو جهل ډېرې ستغې سپورې خبرې وکړلې، ډېرې خفه کړ. یو وینځه وه، هغې دا هر څه ولیدل، او حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیہ السلام تره دی او رضاعي رور یې دی، ښکار یې کړی و. د ښکار نه واپس راغی، نو دقه وینځه مخې له ورلله، او ته یې لویه سرداره، ته زمونږ لوی سردار یې د قوم. که ته وې نو تا به لیدلي وو چې ابو جهل ستا واره ته څنګه ستغې سپورې خبرې وکړلې. ډېرې خفه کړ. ترو پرواره باندې زړه خفه شو، یو جوش او جذبه کې راغی. وی د ده عادت ده چې ده به ښکار وکړ، نو واپس به چې راغی حرم شریف ته به ته، نو نیغ حرم شریف ته ورغی. وی کتل ابو جهل سره د خپلو ملګرو ناست دی. حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ ورغی، او چې پیغمبر علیہ السلام ته څومره ستغې ویلې، د هغې نه زیاتې ستغې وویلې ورته، او په سر باندې ووهه، په لینده باندې د ښکار لینده ورسره وه، په هغې یې ووهو، او تا زما واره ته ستغې سپورې ویلې. خلک راپورته شو، خلاصي یې کو، ابو جهل ته خلاصوي، او حمزه رضی الله تعالی عنہ ته جوابي کاروایی م کوي. خو ابو جهل په خپله خلکو ته ما تاسو ورته څه وایې، ما نن د در واره ته ډېرې ستغې خبرې کړې دي، پرېږده چې دی ماته وکړي. یو کس په غصه کې راغی، حمزه رضی الله تعالی عنہ ته وایي تم صحابي شوې، تم بې دینه شوې، یعنې ته په پیغمبر علیہ السلام باندې ننګ کې، ولې تم د هغه په دین شوې، تم بې دینه شوې، تم صحابي شوې. هغه ورته قسم په الله ما ته ډېره ښه معلومه چې محمد په حقه دی، پیغمبر دی، او اوسه پورې خو ما د ایمان خبره نه وه کړې، خو ستاسو مخکې وایم چې ما ایمان راوړه، ما په هغه ایمان راوړی دی. بیا د دې مجلس نه خو رخصت شو.
خو په لاره وی په دې زړه کې چې دو نظر ته وړې دی ته بې دینه شوې ځان ته ته بې دینه شوې دو نظر او دا ټول قریش دې خفه کړله نو په زړه کې داسې څه تردد غوندې را پیدا شو نه د شپې الله ته سوال کوي یا الله زما په زړه کې تردد را پیدا شوی دی که چېرې دا دین حق وي نو ما ته هدایت وکړه او که حق نی نو پریشانی کې مبتلا شوم خدای پریشانی مې لري کې وی سحر چې را بیدار شو د زړه پریشانی ختم شوله او پیغمبر علیه السلام ته ورغی او ښکاره اعلان یې وکړ زړه کې بالکل شک شبه ختم شوله په پیغمبر علیه السلام ایمان راوړه دین وروستو صحابه کرام دی به را جمع کېدل پیغمبر علیه السلام وله زیخ وخت کړ کوه صفا سره یو صحابي دی ارقم نومې دی د هغه په کور کې به پیغمبر علیه السلام مرګري را جمع کول او چې څومره قرآن به نازل شوی و د هغې تشریح د هغې تفصیل به بیانو نورو خلکو سره مزید د دین دعوت ورکولو دپاره به سوچ او فکر کو نو د ارقم صحابي کور دا د پیغمبر علیه السلام او د مرګرو د مشورې او د زده کړې دپاره یو مرکز مقرر شو خلق به په هغې کې را جمع کېدل او د دې نه وروسته په مزه مزه د دین کار مخ پړوان دی باندې روانو پیغمبر علیه السلام ته په ابتدا کې د عام دعوت حکم نو ملو شوي نو داسې عام دعوت یې چاله ورکو نه بیا ورته حکم وشوې د خپل خپلوان دا نږدې رشته داران ویروه وانذر عشیرتک الاقربین پیغمبر علیه السلام خپل خپلوان هغوی له دعوت ورکړه راویې غوښتل او د الله حکم یې ورته وورو اکثریت مخالف شو او پیغمبر علیه السلام ته تکلیفونه رسول شروع روزانه به تکلیفونه رسول شو دې حالاتو ته چې وکتل دا پیغمبر علیه السلام مخ پړوان دی روان دی د ده مرګري زیاتیږي پس طریقه دې منې کول غواړي د پیغمبر علیه السلام تر ابو طالب د پیغمبر علیه السلام مرګرتیا به کوله تعاون به کو د قوم مشرو د هغه په وجه باندې داسې ډېر ډاډه په پیغمبر علیه السلام خلک نه راتلل یو وفد تیار شو ابو طالب له ورغلل جرګه ورلله ورته ویل وی ستا د ارواره زمونږ د خدایانو بده وی زمونږ مشرانو ته بې عقل او جاهلان وی ته د دا خپل ارواره پوهې کا که چېرې دی بادشاهي غواړي نو موږ ټول عرب په شریکه په اتفاق دی بادشاه کوو که مالداري غواړي نو دومره چنده به وله وکړو چې بس دی به د ټولو عربو نه مالدار وي او که دی چېرته خشته جینۍ په نکاح غواړي نو چې څو غواړي او کمه غواړي دی دې پې ګوته کېږي او موږ به وله کوو که یوه غواړي او که ډېرې غواړي خو د دې کار نه دې مني شي زموږ خدایان دې نه یادوي زموږ د مشرانو بېادبي دې نه کوي پیغمبر علیه السلام تر راوغوسته ابو طالب وی دا د قوم مشران راغلي دي په خپل حال رحم وکړه زما په حال رحم وکړه ما باندې ناقابل برداشت بوج مه راچوه دا ټول قوم مخالف دی نو د دوی دا مخالفت برداشت کول ګران دي نو ناقابل برداشت بوج را باندې مه راچوه پیغمبر علیه السلام زړه مبارک کې رالل چې کني تر زما د تعاون او د امداد نه لاس اخلي او د کمزورتیا اظهار کوي چې دی کمزورې دی نو د دغه مجلس نه پیغمبر علیه السلام را پاسي او تر ته وایي که چېرې دا خلک زما په ښي لاس کې نور کېږدي او په ګس لاس کې راته سپومې کېږدي نو هم زه د دې خپل کار نه منې کېدو والا نیم او سترګو مبارکو کې اوښ کې راغللی روان شو جلغونی انداز کې روان شو ابو طالب چې پیغمبر علیه السلام ته وکتل خوښ یو زړه پې خوږېده او ته یې واره راوګرځه او ستا چې څه مشن دی کم کار دی د خپل کار برابر ساته جاری وساته او زه ستا ملګری یم پیمانه نه یم په دې قریشو ته یې وایي چې څه کولی شي هغه وکړې زما واره په حقه دی څه وخت پکې تیر شو بیا یو جرګه تیاره شوله ابو طالب له ورغلل
او ورته وی چې زمنګ په قریشو کې یو ډېر خشته نوجوان دی عمار ابن الولید ډېر خشته دی او ډېر هوښیار دی نو موږ به دغه الک تاله درکو ستا د ارواره موږ له راکه پیغمبر علیه السلام یادي دا موږ له راکه بدل به کو نو موږ به ستا د ارواره مړ کو د هغه په بدل به تاله دغه ښکلی هوښیار الک بل درکو ابو طالب ورته وی څه عجیبه خبره کوې زما په ناس پاللې بچي هغه زه تاسو له درکم چې تی مړ کړو پردی بچي را باندې بیا پالې چې دا واله دا ستا شو زه په پردیو بچو څه کوم دا زما ورواره دی او ما ښه په ډېر نیازبینتوب باندې د پالنه کړې ده په خپل لاس یې درکمه چې تی مړ کا هغوی ورته خون خرابه کېږي یا به موږ ټول ختمېږو یا به دی ختمېږي دغه خلک یې عمر رخصت کړل نو قسم قسم منصوبې یې تیارولې پیغمبر علیہ السلام د خپل کار نه منې کو او پیغمبر علیہ السلام منې کېده نه وی کنور سپومې زما په لاسو کې کېښودی شي زه خپل کار پر एकदम نه پیغمبر علیہ السلام له چې الله پاک قرآن ورکړی دی نبوت او رسالت ورکړی دی نو دې کې رڼا ده په دې قرآن کې په دې نبوت او په رسالت کې رڼا ده او دا رڼا د دنیا د نور او د سپومې نه ډېره تیزه ده نو که د دنیا نور او سپومې زما لاس کې راشي نو د قرآن رڼا ته خو نه رسېږي نو زه د قرآن رڼا نه پرېږدم د دنیا نور به پرېږدم د دنیا سپومې به پرېږدم خو د قرآن رڼا کافرانې ختمول غواړي یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم دا خلق اراده لري لیطفئوا نور الله چې دا الله رڼا مړه کی بافواههم په خپل خلو باندې په پکو مکو باندې دا رڼا وجل غواړي خو د دې په حرکت پورې خندا قابل ده دې پورو خندلی شي وی نور خدا ہے کفر کے حرکت پہ خندزن پونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا کدی ډېر پوکی وال خدا چراغ چې دینو دا ملکېدو والا نه دی ورپسې کوششونه جاری شو زه په ځای پیغمبر علیه السلام ته تکلیفونه رسول یو ځل پیغمبر علیه السلام د بیت الله په خوا کې مونځ کو عقبہ ابن ابی معیط یو کافرو هغه ورغی او د پیغمبر علیہ السلام په مړی کې صادر واچو توی ولا ورک مړی ولا خپکړو ریخ کو مړی ته زنده کوله ولا هیڅ کم نشته چې خلاصي وکي پیغمبر علیہ السلام ته خلاص کی لری وته ولالیو خان دی او پوری او ته ول په مړی کې صادر واچو توی کو نږدې خواله څوک نه راځي دغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغی پمنډ راغو خلاص یې کته اتقتلون الذی آیا تاسو وجنه هغه کس یقول ربی الله چې هغه رب زما الله دی چې کم بندوي رب می الله دی هغه وجنه یو سکه یو سکه بلو خلاص یو ک پیغمبر علیہ السلام ته خلاص کړ دغه وخت کې چا مرګرتیا نه کوله یو ځل حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه چاته پوسوکو وی صحابه کرامو کې پهلوان سوکو طاقتور سوکو هغه ته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پهلوان وینا ما ته خو ته پهلوان ښکاری علی اسد الله علی رضی الله تعالی عنہ اسد الله دا الله اسمره دی ته تکړه هغه ته زه تکړه نه ما پیغمبر علیہ السلام ته په مړی کې صادر واچو ته زنده کوي نو دغه وخت کې زم ولاړو مخ ما خلاصې نشو کولی نور صحابه کرام مو کمزور وسی نشو کولی کافرانم ولاړو سوکم مراتل په دغه میدان کې ابوبکر صدیق پهلوان هغه راغی یو پسکو بلم پسکو پیغمبر علیہ السلام ته اخلاص ودا پهلوانو چې د میدان کې هغه مخ کې شو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته الله پاک یو ډېر لوی شان ورکړو علم پکې د ټولو نه زیاتو صبر پکې د ټولو نه زیاتو هر یو صفت پکې زیاتو یو سړی راغی علی رضی الله تعالی عنہ نے تپوس وکړ وی صحابه کرامو کې د ټولو نه زیات سخی څوک دی هغه تویل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د ټولو نه زیات سخی ناسائل وتوی چې
عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ سره ډیر مال او اغم مال خرج کو او ډیر سخی وو دا نور صحابه کرام یاد کړه دغه سخیانو نو علی رضی الله تعالی عنہ تو فرمایل وې کم سره چې نیم مال د خدای په نوم خرج کی کم سلورم ایسا کم درې ایسا دغه ډیر سخیانی او کيو بنده ټول مال د خدای په نوم باندې خرج کړي ډیر سخی سائل وته چې ټول مال د خدای په نوم لګی نه ډیر سخی دی او نیم مال او درې ایسا سلورم ایسا دا پورا سخیان نه دی نو علی رضی الله تعالی عنہ ته عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ټول مال چته نه خیرات کړي نیم مال هم نه خیرات کړي ډیر مالدار نه هغه چې ډیر ورکړو داغه د مال خدای خور چې سویم یې سبوا دا شنور صحابه کرامو که صدقه به کول نو تومره مال نه په هر میدان با ابو بکر صدیق د ټولو نه مخکې یو ځل عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وی زبنن د دنه نمبر اورم پیغمبر علیہ السلام د چندې اعلان کړو نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کور تلال چې سیموندل نو نیم کور پر خودل او نیم به راوغشتل بل به کړل نو چې پیغمبر علیہ السلام تراته نو نیم مال راوړ پچنده کې پیش کړ پیغمبر علیہ السلام ته تاسو کو سو کور دې سپر وی نیم می د خدای پنوم او نیم می د خپل بچو د پاره پرې دعا یې وته کړله دیکھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راغی اغم چند راوړلا چې هغه مال ته پیغمبر علیہ السلام وکتنو ابو بکر کور دې سپرې خل وی کور مې د الله او د الله د رسول مینه محبت پرې خود نور ارس مې راوړل ټول مال مې د خدای په نوم راوړل په کور کې صرف د الله محبت د رسول الله محبت بل هیڅ شی مې نه پرېخي وی چې ټول مال د خدای په نوم باندې ورک نو دې ډېر سخی دی سائل اومنلا چې او د ټولو نه زیات سخی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی نو سائل بیا تاسو کوي وی ډېر طاقتور په صحابه کرامو کې څوک دی چې د ټولو نه زیات طاقتور دی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د ټولو نه زیات طاقتور سائل وته ته خو اسد الله د خدای ازمره شیر خدا وینا زب شیر خدا یم خو دا ابو بکر عمر طاقت می نشتا وی دا دې بل دلیل درته وایم هغه دا چې ازل د ناوی د مرمت ضرورتو ما ته پیغمبر علیہ السلام حکم وکړ چې زما په اوګه باندې قدم کېدا نو دا ناوه مرمت کا وی ما وته چې دا بے ادبی ده چې زه د ستا په اوګه باندې قدم کړم دا بے ادبی ده زما په اوګه ته قدم کېد نو ورچت شه او دا ناوه ته سمکا وی پیغمبر علیہ السلام یې ټیک شو وی زه کېناستم او زما په اوګه باندې یو قدم یې کېښود خو چې دویم قدم یې کېښودنې په ما دومره بوج راغی چې ما بالکل برداشت نشو کولی وی ما ورته چې د الله محبوبه بس قدم مږده ما کې دونه زور نشته چې ستا وزن برداشت کم الله ډېر وزن درکړی دی نو ما برداشت ونه کړی شو او د هجرت په شپه باندې پیغمبر علیہ السلام چې د کوره اوته نو غار ثور ته روان شو نو غار ثور چې چا لیدلې ناغي ته پته چې دغه ته خطل څنګه دی تقریبا یو نیمه ګنټه په برابر روانه و جبه بری اوچیږي نو یوازې تش تور بنده چې په بره خېږي نو هم سایه روانه ویجاړه شي اوسني وخت کې چې اندازه لا خله لاره پکې جوړه ده چې د پیغمبر علیہ السلام وخت کې پکې دا لارې ګودرې نه وي او دا تیره کاڼي چې په هغه وخت کې به څونه تکلیف و نو پیغمبر علیہ السلام او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دواړه غار ثور ته ختل نو ابو بکر صدیق وته وی دا الله محبوب دا کاڼي تیره دي نیازبین خپې مبارکه باندې خوشي زما په وګه کې نه زبر خېجوم نو پیغمبر علیہ السلام د ابو بکر په اوګو باندې کېناست او د غار ثور سر ته خېجولې دي نو پهلوان هغه دی ابو بکر صدیق پهلوان دی ما خو د ناوی د مرمت عمر ټیم په اوګه باندې برداشت نکړې شو سائل ورته بیا ویل وی په ټولو کې زیات عالم څوک دی د ټولو صحابه کرامو نه ډېر عالم علی رضی الله تعالی عنہ ته ابو بکر صدیق د ټولو نه لوی عالم دی مسائل ورته پیغمبر علیہ السلام وی چې زه د علم خار ما او علی دغه خار دروازه نو معلومیږي چې ستا علم زیات دی وینا پیغمبر علیہ السلام د امامت باره کې فرمایلی دي چې پتا سو کې کم ډیر علم والی هغه امامتي وکي نو پیغمبر علیہ السلام چې وفات کېده بیمارو
نو دغه ورځ کې زه موجود وم زه امامته ته نه مخکې کولم ابو بکر صدیق امامته ته مخکې کو معلومیږي ابو بکر د ټولو نه ډیر لوی عالم دی ځکه امامته ته مخکې کړی دی نسائل بیا بل سوال وکړ وی صحابه کرامو کې د ټولو نه زیات امانتګر څوک دی علی رضی الله تعالی عنہ ته ابو بکر د ټولو نه زیات امانتګر دی نسائل وته پیغمبر علیہ السلام چې هجرت کو نو د مکې د خلکو امانتونه وسرو نو هغه امانتونه خو تعالی درکړل چې سبا له بداله خلکو ته اورسه او بیا تم هجرت وکراشه نو زیات امانتګر خو ته نو علی رضی الله تعالی عنہ ته یو د خدای امانت دی یو د مکې د کافرانو امانت دی نو د مکې د کافرانو امانت خو مال راک او د الله امانت محمد رسول الله دی په غار ثور کې د ابو بکر صدیق په غېږ کې سر لګولې دی په غار ثور کې پیغمبر علیہ السلام چې وردننه شو ستړی ستومانو نو ابو بکر صدیق کېناست او داغه په پتون باندې پیغمبر علیہ السلام سر مبارک کې خو د سترګې پټې کړې اوده شو نو د الله امانت خو د ابو بکر په غېږ کې پروتو نو ډېر امانتګر ابو بکر صدیق دی نو په هر لحاظ باندې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ الله ول خپل صفاتونه ورکړي دي الله د خپل محبوب د مرګرتیا د پاره د انتخاب کړی دي د مکه کافرانو قسم قسم تکلیفونه رسول یو ځل راجم شو او پیغمبر علیہ السلام ته وی چې الله پیغمبر را لېګلې ما نو د کوم الله چې ته پیغمبر را لېګلې دغه الله ته وایا چې د مکه دا غرونه لری کا د ازمکه راته اواره کا او پدې کې راته باغونه جوړ کا او پدې کې راته نهرونه جاری کا د شام زمکه هغه کې خپل باغونه دي خپل نهرونه دي د مکه د ازمکه دې کې نهرونه جوړ کا د ازمکه اواره کا غرونه ته نه لری کا پیغمبر علیہ السلام ته ز الله دې لنیم را لېګلې الله چې کوم پیغام رسول د پاره را لېګلم هغه پیغام می تاسو ته را رسول دي کم امن لستاسو خوش قسمتی کنه منه زبا صبر کوم الله به فیصله وکي وی خلا پخوانی مړی را جمدی کا او د قریشو په لیکونو کې قصین می پخوانی نکړي د پیغمبر علیہ السلام نکړي وی اگر پاسوا چې اگر ته وی چې دا پیغمبر علیہ السلام په حق پیغمبر دی وی منه نبی آباد در باندې ایمان وروړو مړی را پاسوا وی دې له الله نه امر علیګل وی چې دا نشه کولی نو دومره خوکا چې تم غریب او راستا مرګریم غریبانان دي نو دا الله نه خزانه وغواړه د سرو سپینه خزانه د سرو زرو د سپینو زرو دا خزانه را الله نه وغواړه ځان له یو محل د سرو سپینو جوړ کا باغونه جوړ کا ستو مرګري ستو ستاره مرګرو خو بکیږي وې دلم الله نه امر وې خانو د اسمان نه یو فرشته دی راشي تاسو را بګرځي او د خلکو ته چې دا په حق پیغمبر دی وې منه وې دلم نه امر غل د الله پیغام تاسو ته مې رسول دی چې منه او منه خپل خوش قسمتیم دا کنه منه تاسو بد قسمتی د زب صبر کوم د پیغمبر علیہ السلام د ترور زوی دی او اوخه هم دی د ام سلمی بی بیرور دی هغه پاسې د وې د قوم دومره خبره وکړنه یو دم اون منله پدې کې یوم نه منی نو کته زما په مخ کې اسمان ته اندر پایا اولګي او په دې اندر پایا خېجه وزله ته ګورم چې تا اسمان ته وخته او دا هغه زنه د الله د طرف نه لیکل کاغذ دروړو چې پاغه کې لیکل چې دا زما پیغمبر دی وی منه او څلور فرشتین در سره د اسمان نه را کوشي بیا دې نه منم پته ایمان نه وروم ته یوم نه مانی تم رستغه خبره وته وکړه اوس چې الله سکی هغه کېږي چې بنده سکی او بنده سوی هغه نکېږي دغه صاحب دا فتح مکه پرز باندې راغ سلامي شو پیغمبر علیہ السلام ته مسلمان شو مافیو غوسته ما چې سویلی بس دا غیر تاسو بخنو کا پیغمبر علیہ السلام ورته بخنو کړل پیغمبر علیہ السلام په حرم شریف کې منځ کو عقبہ ابن ابي معيط او ابو جهل غند کافران ناستو او ویل داسې سوکشتا دغلته اوخ علال شوی دی ا د اوخ پیټه پراته ده دا لری مری پراته دي چې دا راوالو دی په سجده پرو دی او ته پشا کی دي غپې لګاو عقبہ ابن ابي معيط پاسې ده او د اوخ اغلری پیټه درنا غیر واغشتا
او پیغمبر علیہ السلام په سجده پروتو او پښې وته کې خودله دا خلک لغړېدل د خندانه یا دقه د اوسې پیټې په ورواچو پیغمبر علیہ السلام په سجده پروتو نه پاسېدو د پیغمبر علیہ السلام ماشومه لور فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د 15 کالو ماشومه وا چې وی قتل چې په بابا باندې د پاسه لري پروت ته پیټه پراته ده په منډه منډه رااله په وړو وړو لاسونه هغه پیټې له دیکې میکې ورکولې لري کول نه شو خپل وسې کو او هغه بوجې ته نه لري کو پیغمبر علیہ السلام بیا پورته شو ابو جهل عقبہ ابن ابي معيط او دا سنور دا غرا مرګري بدمعشان پیغمبر علیہ السلام ته استغیث پورې خبرم وکړلې او یې خدای صلی الله علیه غلي وی پیغمبر علیہ السلام وته چې ستا پشان کسانو علالو لره لګلم تا بالالو موته وی اورا پیدا او وی چې دې چې سوي خو هغه خامخا کیږي دا پیغمبر علیہ السلام چې سوي هغه کار خامخا کیږي نو یره پرال الله یقین به کېدو خو ایمان به نه راوړو یو زد اغشتو شیطان دوکه کړو او ما قصو شلا چې د بدر په میدان کې هغه کافران چې پیغمبر علیہ السلام وی عزت تاسو علالو لره لګل شي او د بدر په میدان کې علال کړی دی او کوي کې بیا وګورو پیغمبر علیہ السلام د دې دین د خدمت لپاره هر قسمه تکلیفونه برداشت کړی دي د کافر استغیث پورې کنزل وینا پکانو وشتل د خور نستل د ارسه برداشت کړی دي او په دې باندې الله پاک پیغمبر علیہ السلام له اجر او ثواب ورکړي دي او دا چا په نصیبه کې چې هدایت او ناغي ته هدایت ملو شو څوک چې شقی او بدبخت او بدبخت پاتې شو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين